بعضې خلکو په باته دی چې دا خو یاره د هغوی څه خندا پورې کوي خو ما به دا بعضې خلک به یو سړي هغه سره حسد لرم ما دا دغه چې وکړم نو هغه ما ته ویې چې یاره دا د ډېر ښه وکړی دی دا چل کوي هغه چل کوي ما ورته وایم کښېنه مړه تاسو ټول هغه دغه وایه خلک ته ناستې جاري او هغه خلکو ته کنسل کړي او خلک ورته ناست بهرحال دا مختصر غونډه تقریر کوو مونږه چې چوبې شروع تو زلفت نقاب تر کوشد امیر زنگت گوی بشاچی برزد عزیزانو ما تیرو رضو کے برتا کال کے بوس بادو لیو سڑے راگے دا ستے دے غلو نراتی ما ورتوی چې خود ظالم زیاده سکا المراغه ما ته ګوره ته هم یو لنډې غونډه مولای دی خولې باندې مې درته سره تاسو مصالح الرحمن بابا ویلي دي چې هر غوا چې کله بلار بشي رحمانه اما خبر اوی غوا او یا غوایا دا یا لپس چې کم دی دا صیغه د اسم تمغیر د علما پوهېږي تاسو نو ما عرض کوله چې دا دنیا یو قسم له رایج کېدونکي د صیبه نن به اواز وشي تور باتینګړ څوارلس روپۍ کېده دا د شاعر صاحب دامن د فقیرۍ چې خدای عروس راوایي تا به وایي دا عروس ستا د پلار کنډري دی بله ورځ به د واش سر پورته کي صیبه غوښه سره ده ډوکو په 200 روپۍ کېده ټینګه کوه تا دا خو ستاسو عمل دی که نه نو عزیزانو ما عرض کولو چې هغه مولانا هیروم صاحب وایي چې انت تو انجه دادا چوپ نظر دائیں بائیں نا انا اسوق نظر تاسو هغه چوپ نظر خلق دی مونږ کې خلق شته که نه دا هیلې جوړئ صیبه هیلې هغه یو څو جالات هلکان داسې ښکار لتلي وو چې څه ونه موند هغه یو پکې په ګیدړ باندې ډس کړی دی او خراب ویشتلی بیا را په اوږه کړی دی بیا راځئ مولي صاحب نه تپوس کوو دې خوار مولی ته څوک مولانا هم نه وایي مولي صاحب راغلی د جومات دروازه کې ګیدړ ایستلی دی او ورغلی دی چې مولانا صاحب مو خو ښکارونه که ګیدړ مو ایستلی دی که حلال دی که مو ورته خوله په مورم ګیدړ واچو ګیدړ هم حلال دی هغه یو چالاکه غونده هغه پکې ورمخکې شوی دی چې مولانا صاحب زمونږ سره خو ستاسو یو نور جلال تللی و دا خو د هغه په ډس لګېدلی دی ها ورته زه کتاب ګورم صاحب سر یې ښکته کړی دی هغوی ته وایي چې فتاوی شدت الشعاب 1973 صفحه لیکي کتاب لیکي صاحبه کتاب لیکي چې عشق نور جلال دی نو که مردار دی خو همدا دي در حلال نو ما سره دلته دې باڼه مالی دی یو منسټر دی داسې دی مارمۍ غوندې خولی ده چې څوک ورته وایي کیا حال ہے دی ورته وایي او بہت پوش سر سے پڑ گیا دعا کر اللہ کا نام کرے او ته بیړه دې د هغه پلار چپه شهور څنګه چې دا ستا د کتابونو شته دی مولانا لپاره خپل کتابونه ولیدي بیا پکار دي چې د ده نه
کتابونه واخلو. نورلمین یوسفزی به دوه درې خبرې دوه درې شعرونه او د دې مې بل مشر مېلمه د طنز مزاح باچا ماسټر صاحب او ستاسو پرنسپل صاحب د دې کالج به دغه درې ملګري پاتې دي. مختصر خبره ده او نور ملګري خو بالکل ځای ما دا چې کوم شته دي دی په دغه ځای باندې کېنئ. ډېر مزیدار پروګرام دی او یقینا چې تاسو هر کال د مشاعرې مستحق یئ. د پروفیسر ادارالحق صاحب تخواست کوم چې هر کال تاسو د مشاعرې تابع کوي او انشاءالله تاسو په شاعر ګوتک دی راوستلې زما کار دی چې څومره شاعران ستاسو خوښې مو به راولو او هر کال به مشاعره کوو. تاسو د مشاعرې اورېدلو والا خلک یې مونږ ډېره مننه کوو. نورلمین یوسفزی راغواړم یو کیسه وایم. توره که پسه شي د لوره ښه ده، توره که پسه شي د لوره ښه ده، جرزنه خور د دله روره ښه ده. د لوره ښه ده، تورزنه خور د دله روره ښه ده. زما د لختو او وښو جونګړه ستا د پخو خښتو د کوره ښه ده.